بسم الله الرحمن الرحیم. د تېرې ورځې د درس په ادامه سره تېره ورځ موږ تاسو دا پلان جوړ کړی و. نن راځو موږ تاسو موډیفای منیو خلاصو. دا ځینې کمانډونه چې پاتې دي دا ټوله د خیره وایي. دې شي ته مه وارخطا کېږئ، دا درته نه وایي، دا د 3D کمانډونه دي. نو موږ تاسو دروازې دغه کولې. زه راځم یوه دانه دروازه جوړوم. هغه دروازه بیا څه به کوم، په دې ډول سره ګرده کاپي کوم. بیا چې هر ځای زما هغه په کار وي هغه زه اجسټوم. مثلا پر دا ځای باندې زه دروازه نه لرم، نه دلته به راشو، پر دا ځای دروازه نه لرم، نو ال اخلم 0.05 چې دا دغه لرګي ډبلوالی دي، نه دې خواته که چیرې دا 1 متر وي نو 0.9 زور تور کوم، ځکه چې 0.5 دې خواته هم راځم که نه. راځو موږ تاسو ارک دغه ارک اخلو. له دې څخه وروسته به داسې دغه وکړو. صحیح شو. دا شی موږ تاسو اوس جوړ کړي. دا شی کولی شو چې هم یې ګروپ کړو او هم یې څه وکړو، پی ایډیټ په واسطه سره په یوه لاین باندې جوړ کړو او هم یې بلاک کړو. نو زه راځم دا پی ایډیټ کوم. پی ایډیټ چورته وایي، پی ایډیټ راځي. راځو دا شکل ټوله سلیکټوو. دا زه په یوه لاین باندې بدلوم. دلته ملټیپل ورته انتخابوم. صحیح شو. ټوله مو سلیکټ کړي. د دې څخه وروسته به انټر ووهو، انټر، او دا به جوین په سره. اوس به چی شو، دا به ګرده په یوه شکل سره واوړي. نو راځو کاپي اخلو. دا دروازه داسې دغه کوو، دا راوړو دې خواته. دلته چې مو راوړله اوس راځو دا میرر کوو. په دې ډول سره دا به اوس ورڅخه راموف کړو دې خواته. د دې څخه وروسته بیا میرر ورباندې ووهو. دا دواړه سلیکټوو، دې خواته یې پسې میرر کوو او دا دوی یې پسې داسې راس کوو. صحیح شو. دا شی مو جوړ کړي. اوس به د هغه شي څخه بیا کاپي واخلو، دې خواته بیا راوړو او دا به روټیټ کړو. په دې ډول سره صحیح دی. اوس راځو دا هر دروازې ته ګورو، هغه دروازه ته اوس مثلا دا دروازه د دې خواته خلاصېږي. زه داسې دروازه راخلم چې هغه خواته خلاصه شي. نو هغه کومه دروازه ده؟ دغه دروازه ده که نه. دا راځم زه کاپي کوم یې، تر دا ځایه نیسم، دلته یې ږدم. بل شی د شناپو دپاره خو موږ تاسو کوچنۍ دروازې لرو، نه هغه ته کولی شئ چې دا ټوله کاپي کړې، دې خواته یې راوړې. بل شی موږ ته سکیل ویلی وو. دا خو موږ 0.8 دغه وو، هغه ویت یې وو که نه. دا دروازې هغه بر چې دی، نه دا موږ دروازې چې لرو 1 متر لرو. نو دا چې زه راکوچنی کوم ټوله سلیکټوو، تر یو نقطې یې نیسو، دی څه به کړو 0.8 ورته وهو. اول 0.9 وو، نه اول 1 یې. اوس به وګورو چې دا څومره راغلي. 0.2 بیا راغلي. دا ولې کنټرول یونټ ونه دي سیټ. یونټ نو راځو سکیل ورته وهو، تر یوې نقطې یې نیسو. هلته که ته داسې ډایمنشن ورته ورکړې په دې ډول سره یې هم دغه کولی شې. 0.8 دی که نه، 0.8 به زه ورته ورکړم. اوس به زموږ تاسو هغه اندازه څو چې د دروازو ده 80 سانتي به صحیح دي. دا خو نو موږ باید کاپي اخیستې وای څخه. اوس دا 0.8 دی. دا زه په یوه باندې اړوم، نو بیا زه راځم سکیل ورباندې وهم، سلیکټوم یې، یوې نقطې یې نیسم. دا وایي زه څو ورته وم 1.2 ورته وم. دوه څنګه دغه کوم، نه دا شپږ ته لاړې. سکیل صحیح شو. دا دروازې مو پر دې ځای نصب کړلې. اوس داسې دروازه ګورو چې د دې خواته راخلاصي. نو د هغه دپاره چې داسې دروازه وي، دا دروازه ورته راځي که نه. نو راځو کاپي اخلو. دا کوچنۍ دروازه ده.
دا سلیکټوو پر دا نقطې نیسو او زه پر دا ځای باندې مسموم اوس که زه چیرې هره دروازه جوړوم هغه سختېږي نو زه څه کوم د اسانې طریقې څخه کار اخلم اوس راځو دا ځایو ته دروازې دغه کوو او دا 0.8 یې دغه دی بار دی د دې لپاره راځو داسې دروازه انتخابوو کافي پس یې راځو دغه دروازه انتخابوو د دې لپاره داسې دروازه چې راځي دا دروازه ورته راځي صحیح شو په دې ډول سره دا خو د دې دروازې دغه کړلې به همدا دې ته هم دغه رقم دروازې ورکولی شو دا هم هغه دروازې چې ما ځای څه ډېرې شوي نو دا اوس موږ اوس د 2D پلان درس چې دغه ځای پاتې شوی و دا ځای باندې مو هم کار وکړي خلاص مو کړي نو دا به نور ایسته کړو نوې صفحه اخلو دا اوس خپل پلان ته PDF فایل به زه درکړم دغه بیا تاسو سره به وکړي پر دا پلان باندې هم کار وکړي د خپل کور نقشې هم جوړې کړي صحیح دي چې بیا موږ ته اوس دا دغه راته معلوم شي نو موږ ته اوس 5م چپټر خلاص کړی و 2D پلان باندې هم کار کړی و راځو 6م چپټر ته چې بیا هم په موډیفای مینیو کې پراپرټیز میج پراپرټیز دا شیان موږ ته اوس ویلي وه د هغه څخه وروسته بریک دی جوین دی چیمبر دی فیلیټ لینتن ایکسپلوډ دا شیان پاتې دي سبا ورځ بیا پر الکتریک پلان باندې کار کوو د برق پر یو پلان باندې کار کوو د خیره سره د هغه کور دی د هغه کور دپاره د لینکشي دپاره کار کوو نو راځو اول شی موږ ته اوس په موډیفای مینیو کې تر سکیله پورې موږ ته اوس ویلې وه سټرینتن پاته و سټریچ مو هم ویلي وو که نه لینتن پاته دی لینتن هم په دې ډول سره کارېږي که چیرې موږ ته اوس داسې یو لاین ولرو په دې ډول سره یو لاین ولرو نو راځو په موډیفای مینیو کې لینتن پر دې چې کله کلیک وکړو موږ ته اوس دغه 3 کمانډه لرو نه راځو اول دلتا دی کله چې پر دې باندې کلیک وکړې ته فاصله ورته ورکړې پر یوه خوا باندې دغه وکړې دی چش کړي د هغه فاصلې په اندازه سره دی هغه خوا ته غټوي هرې خوا ته چې ته ځې دی چش کړي غټوي دا د دلتا په 3% دی دا بیا دا ټوله لاین چې دی دا 100% دی که نه که ته غواړې چې دا 80% کې نو پر دې باندې کلیک وهې دی څه به کړي دا 80% پرېږدي 40% ورڅخه ایسته کړي په هغه ډول سره 80% وینې پرېښول 40% ورڅخه ایسته کړي دا د پرسنټ دغه و ښه دا پرسنټو پسې راځو ټوټل ته په ټوټل کې هم موږ اوس کولی شو چې یو اندازه ورته ورکړو هغه دی څه پکې په هغه اندازه سره دی نور هم راکوشنی کړي کولی شو چې اندازه بیا ورته انتخاب کړو شل په اندازه سره چیرې بیا دی دونه کوچنی شي چې نور نه دغه کېږي بیا دی بېرته څه پکې هغه بیا غټوي غټ او کوچنی کړي د دې څخه وروسته ډاینامیک دی ډاینامیک په واسطه سره هم موږ اوس کولی شو چې دی غټ او کوچنی کړو په خپله خوښه سره هر ځای چې کلیک ووهې دی څه به کوي هغه لاین تا ته غټ او کوچنی کوي دی سلیکټ وروسته بیا څه به کوي دی غټوي دا د لینتن کمانډ و د دې څخه وروسته موږ اوس ټریم لرو ټریم چې موږ اوس پرون ډېر کار کوي پر دې باندې کار کوو کار مو کوي خو داسې هغه کمانډونه داخلي کمانډونه هغه شی مو نه وویله په کښې کې نو نن به راسو هغه شیان به په کښې کې ووایو صحیح دی مثلا دا یو پلان دی زه غواړم یو ځای ورڅخه ایسته کړم د هغې نه ټي آر یې شارټکټ دی کله چې کلیک ووهو دی موږ ته وایي سلیکټ ابجکټ لومړی شکل به یې راته انتخاب کړه زه راځم دا شکل ورته انتخابوم کله چې انټر کړم اوس نو پر هر لاین چې زه کلیک ووهم دی ولې نه دغه کوي ښه ابجکټ ورته سلیکټ کړو ښه ټریم خو نو دغه کوي هغه بیا ایکسټینډ دلته موږ اوس په دغه کې کمانډ کې لرو وایي سلیکټ ابجکټ ټو ټریم اور شفټ ټو سلیکټ ټو ایکسټینډ وایي که ته چیرې شفټ ورته ونیسې دی بیا څه به کېږي ایکسټینډ کېږي غټېږي زه راځم پر شفټ باندې شفټ نیسمه موږ ته دلته چش کړو شفټ ورسره ونیوئ هغه لاین غټ شو موږ ته ایکسټینډ او دغه دواړه یو ځای کار وکړو
ټریم دا کمانډونه دا دغه کمانډ چې دی موږ یې دلته لرو سرفیس دی ایکسټینډ او ټریم ان ټریم دا درې کمانډ دا نور نه پکې کې وایو نو د هغه څخه لومړی شی چې دی ټریم معنی هغه خطونه چې سره کته سوي هغه ته پرې کوې که نه نو ټي آر ورته انتخابوې راځې ټوله شکل انتخابوې کله چې دی دغه کې اوس چې ار ځای ته وغواړې دی څه په وکړي چې کته سوی هغه ځای دی دننه ته څه په کولی سي ورڅخه کټولی سي په دې ډول سره و ساده مازې کلیک ورباندې وهو اوس که چیرې بیا دې ته راسو دا یو لاین دی دا نه ډیلیټېږي که چیرې بیا دی مثلا یو لاین د نورو لاینو په واسطه کته سوی هغه شی بیا موږ ټریم کولی شو صحیح دی کنټرول زید راځو بیا ټریم ته دا خو یو دغه و که چیرې موږ دوه وارې انټر یا دوه وارې سپیس ووهو نو موږ ته داسې کمانډ ته ځو چې هر ځای ته وغواړې نو دغه نه غواړي ټول ابجکټ سلیکټ کېدل نه غواړي ته کولی سې هغه په خپله خوښ سره چش کړې ډیلیټ یې کړې کنټرول زید د دې څخه وروسته ټریم داخلي کمانډونه یې پینس دي د پینس په واسطه سره موږ کولی سو د یو سلیکشن په ډول سره ته کولی سې چې یو څو لاینونه څه په وکړې کته سوي لاینونه دا لاینونه ساده لاینونه کته نه وه نه کته سوي لاینونه ته څه په وکړې پرې یې کړې په دې ډول سره دا د پینس کار و هغه چې کته سوی نه دی هغه نه کته نه پاتې یا دا ساده لاین پاتې سي هغه بیا نه درکړي اوس مثلا که چیرې دا لاین ته ټریم کړې دا خو نو بله یوه ټوټه جوړېږي د بل شي په واسطه نه وي دغه سوی هغه بیا نه ټریم کېږي نو راځو ټریم ته د دې څخه وروسته کراس پروجیکټ دا تقریبا یو رقم کارونه سره کوي کراس هم دغه ډول سره دی چې هر ځای دوه لاینونه سره کراس سوي دی څه به کوي هغه لاین تا ته دغه کوي ټریم کوي صحیح دی په دې ډول سره کار کوي اوس که چیرې موږ دا ټریم کړو دا نه ټریم کېږي اوس که چیرې دی نه یې ټریم بیا دا ټریم کېږي زه اوس راځم دی ټریم کوم دا نه ټریم کېږي نه هغه جلا لاین شو نو راځو ټریم ته د ټریم څخه وروسته پروجیکټ دی په پروجیکټ دا درې سره شان لرو چې تقریبا یو ډول کار سره کوي هم لکه کراس چې مو ویله پر هر یو چې ته کلیک وکړې هغه ته د څه په کوي ورته ټریم کوي په پروجیکټ کې که چیرې موږ اوس راسو یو اس ای آی ته دا هم په همدې ډول سره کار کوي فرق به لري خو هغه فرق چې کوم فرق لري هغه ما خپله نه دی دغه کړي معلوم کړي چې څنګه فرق لري نه کار یې په یو ډول سره ماته اجرا کړی دی او همدارنګه که ویو ته راسو په ویو کې هم دی څنګه دی په هماغه ډول سره کار کوي صحیح دی کنټرول زید راځو بیا ټریم ته په ټریم کې بل شی موږ اوس ایج لرو پر ایج کله کلیک وکړو یو ټریم دی یو ایکسټینډ دی بل نو ایکسټینډ دی که زه چیرې ایکسټینډ کلیک کوم دی څه به کوي هغه د شفټ مسله ده چې شفټ ورسره نیسي دی څه په کوي دا رقم یې دغه کوي ایکسټینډ کوي دا لاین په دې ډول سره دغه کوي دغه ایج څوک او که نو ایکسټینډ ورته ووهو چیرې شفټ سره ونیسو بیا هم دی دغه کېږي ټریم کېږي راځو ایج ته ایکسټینډ په دې ډول کار څه کوي د دې څخه وروسته راځو ایریز دی ایریز خو نو موږ ته لکه دلته چې کلیک ووایې ته دلته دا ایریز بټن لرې یو لاین سلیکټ وو کلیک ورباندې وهو موږ اوس ایریز لرو که نه دا شی چې کېږي ډیلیټېږي او که ته چیرې ټریم دغه کې دلته ایریز ورته انتخاب کړې دویم دا شکل څه په کې ډیلیټېږي ټول شکل ډیلیټي نه ټول انتخابي هغه ته د څه په کې ډیلیټي کنټرول زید د هغه څخه وروسته ټریم او انډو چې دی نو بېرته یو کمانډ چش کېږي شاته ځي دا اوس موږ ته د ټریم کمانډ د دې څخه وروسته موږ ته ایکسټینډ لرو ایکسټینډ او ټریم په یو ډول سره دي ټریم چې کته سوي خطونه پرې کوي او ایکسټینډ چې دی هغه به امتداد ورکوي اوږدوي یې نو راځو ای ایکس یې شارټ کټ دی او ځای خو مې در وښوی چې ځای په دغه ځای کې دی موډیفای منیو کې موږ ته سرفیس ایډیټینګ او دلته موږ ته ایکسټینډ لرو صحیح دی دا هم په همدې ډول سره دی په دوه ډوله کارېږي ایکسټینډ که چیرې موږ ته ایکسټینډ ووهو دلته موږ ته وایي سلیکټ سرفیس ایج ټو ایکسټینډ داسې یو ایج انتخاب کړه چې ته غواړې یو خط ورته ور اوږد کړې مثلا زه راځم کوم لاین به انتخاب دا لاین به انتخاب صحیح شو انټر ووهو او اوس راځو ای ایکس چې مو والي راځو دا لاین ورته انتخابو د هغه څخه وروسته سلیکټ ابجکټ نوشته دی کله چې مو ابجکټ سلیکټ کړي اوس چې دغه کو اوس دا لاین موږ ته څه کولی شو ورته را ایکسټینډولی شو ټوله دغه لاین ته دغه کېږي اوس که زه چیرې پر دې لاین باندې کلیک وکړم دی لاندې نور نه ځي که چیرې لوړ کلیک ورباندې وکړم ته خو نو دا دغه ټوله سلیکټ شوی دی هغې خواته ځي و ریکټینګل دی نه په دې ډول سره دا لاین هم دې خواته ټوله چې کېږي راځي او اسانه طریقه چې موږ ته ډېر کار وو هغه ای ایکس ډبل انټر یا ډبل سپیس دی
نو بالا چې ته وغواړې هر لاین چې دغه کوې اکسټنډ یې ما ساده راځي کلیک ورباندې وهې دغه کوې. اوس که چیرې موږ اوس داسې یو دغه ولرو اوس دلته یو بل لاین دی پر دغه ځای باندې. اوس که زه چیرې ای ایکس ډبل سپیس وهم نو پر هر یو به زه کلیک وهم بیا به دې څه کېږي اکسټنډېږي. دا طریقه یې څه سخته شول نو بیا د اسانې طریقې سره په دې ډول کار اخلو چې ای ایکس ورته کلیک کوو ابجکټ ورته سلیکټوو د هغه څخه وروسته انټر وهو دا ټول لاینونه په دې ډول سلیکټوو ټوله څه کېږي د هغه لاینه پورې اکسټنډېږي کوم چې تا سلیکټ کړي. کنټرول زیډ دلته به ولاړ شو خپل شکل ته ای ایکس په ایکسټنډ کې هم موږ اوس هغه پینس کراسینګ پروجیکټ ایج او دا شان لرو کوم شیان چې موږ په ټریم کې درلودله. استعمال د ټول دا هم څنګه دی په هماغه ډول سره دی. صحیح دی. هر لاین چې ته ورته دغه کوې پینس باندې کلیک وهو راځو په دې ډول سره هر لاین چې ته کته کوې هغه لاین څه کېږي اکسټنډېږي. وینې دا لاین در مخ پر ته نوی را اکسټنډ شوی په دې ډول سره کار کوي او کراسینګ پروجیکټ دا ټول څه چې په هماغه ډول سره کار کوي. د دې څخه وروسته چیمبر او پیلټ ته راځو. موډیفای منیو لکه شکل چې تاسو شته د دې څخه وروسته مخکې موږ شی لرو ټریم ایکسټنډ مو ویله بریک دی جوین دی. صحیح دی. بریک په دې ډول سره کار کوي. موږ په موډیفای منیو کې دلته یو بریک لرو یو بریک اټ پوینټ لرو بریک اټ پوینټ او دا هم بریک دی. پر دې چې کله کلیک وهو کله چې پر دا لاین باندې کلیک وهو اوس نو دی وایي د دغه لاین چې تا کلیک ولې د هغه ځای څخه نو د مات خط شروع کېږي. اوس نو د هغه ځای پر چې ته وغواړې دا خط څه کولی سې ماتولی سې. په دې ډول سره دا موږ اوس مات کړي. که چیرې موږ اوس در مخه دا خطه کتلې دا یو ریکټنګل خط و که نه نو راځو بي آر بریک کلیک ورباندې وهو. کله چې مو کلیک والي اوس خو دی د دې ځای څخه ماتېږي او که ته غواړې د یو مشخصې نقطې څخه را شروع کړې نو بیا راځو فرسټ پوینټ ورته انتخابوو. دی به اوس ته ماته لومړۍ نقطه جرا انتخاب کړه د کومې نقطې څخه چې ته غواړې دی دغه کې مات کړي. زه ورته د دې نقطې څخه غواړم دې خواته تر 250 پورې. صحیح شو. په دې ډول سره هغه د ماته مات کړي. بي آر یې شارټ کټ دی. استعمال یې یو ځل بیا کاروو پر دې باندې کلیک وهو. اوس چې هر ځای ته وغواړې دی څه کېږي په دې ډول سره ماتېږي. دې څخه وروسته بریک اټ پوینټ لرو. بریک اټ پوینټ هم په همدې دغسې کار کوي خو دی بریک چې و هغه یو ټوټه زموږ څخه ګر سره کیسته کوله. بریک اټ پوینټ چې دی دی به څه کوي دا خط پر دوو برخو درته ویشي. راځو پر ده باندې کلیک وهو. اوس نو دی په کوم ځای باندې غواړي چې دی پرېږدي زه پر دا مابینځ غواړم چې پرې کړم. اوس نو دا یوه ټوټه شوله دا بله ټوټه شوله. تر مخه دا ټوله څه شو یوه ټوټه وه. اوس دا تور څه ډیلیټولی شئ. تر مخه چې دی بریک شوی نو کله چې ته دا ټوټه ته غوښتل تا نه سوی ډیلیټولی. صحیح دی. دا بریک اټ پوینټ و په یوه نقطه کې دی پرېږدي درته. راځو بیا یې کار وو. په هر نقطه کې چې کلیک وکړې پر هر ځای چې ته کلیک وکړې دی پر هغه ځای باندې دا خط تا د څه کړي په دوو خطو یې درته تبدیلوي دوې برخې کړي. کنټرول زیډ دا و بریک اټ پوینټ. د دې څخه وروسته موږ اوس جاین لرو. د جاین په واسطه سره موږ اوس کولی شو چې دوه دانې مستقیم خطونه یو د بل سره وصل کړو. دا رقم خطونه راغلي چې زه غواړم دا دوه سره وصل کړم. د ایکسټنډ په واسطه سره هم موږ اوس دا شی کاروئ خو هغه په دې ډول سره راتلی که نه نو د جاین په واسطه سره هم موږ دا شی کولی شو. دا خو نو ډېر په دغه کې راتلی په نقشه کې دا ډېر ځایونه راتلل نه یو دیوال موږ به د یوه ځای څخه بل ځای ته وسکوو دلته به هغه ځای پاته شو نو دا بیا موږ اوس د جاین په واسطه سره دا دغه کولی شو. جی او یې شارټ کټ دی. پر دې باندې کلیک وهم. ښه جی او آی ایم پر دې باندې کلیک وهو. راځو یو خط انتخابوو. د هغه څخه وروسته راځو دوهم خط انتخابوو او سپیس وهو. دا ټوله څه کېږي یوه ټوټه خط باندې جوړېږي. دا سره جاینېږي. جاین یا لاینونه دي دا دوه لاینونه دي. ته کولی شې چې یو پولي لاین هم دا رقم سره جاین کړې نه دا یو پولي لاین دی. په دې ډول سره ته راځې دا بل پولي لاین صحیح شو. دا یو پولي لاین شو دا بل پولي لاین شو. ته کولی شې چې د جاین په واسطه سره دې څخه وکړې. جی شارټ کټ دی. یو شکل انتخابوي بل انتخابوو او انټر کوو. شکلونه دا وینې اوس دا ټوله شکل یې سره واړوئ په یوه دغه کې مګر دا ځایونه نه کړه سره وصل نه. راځو بیا یې ورباندې اجرا کړو. اوس نو دی په یوه خط واوښتې بیا نه دغه کېږي نو چې زه دا بل شکل نشم سلیکټولی. کله چې دی سلیکټوم ټوله سلیکټېږي نو دی د لاین دپاره څه شي ښه کار کوي. دا و جاین کمانډ. د دې څخه وروسته راځو موږ اوس چیمبر لرو. نه یې صفحه اخلو فیل به انټر کړو.
ښه راځو چیمبر ته. چیمبر دا رقم کار کوي لکه دا دغه چې ویني که موږ داسې یو مربع ولرو هغه داسې یوه ځله چشکي ورته کتې یوه ځله نه بلکې څو ځلې کتې. راځو په چیمبر چې مو کله کلیک ولرو سلیکټ فرست لاین یو لاین انتخاب کړه. زه راځم مثلا دا لاین ورته انتخابوم. دا کمپیوټر ولې داسې سلو شوی دی؟ کمپیوټر ته ښه پوره دی رسوي. بیک اپ فایل ته راځو. موږ پر دغه باندې خبره کړې وه. دلته راځو یوټیلیټیز ته راځو. په یوټیلیټیز کې موږ تاسو دلته اوپن ډرایوینګ ریکور منیجر دا را خلاصوو. دلته د بیک اپ نه دی اخیستی چې ولې ټایمونه جوړ کړي که څنګه حساب. ټایم څومره وخت کړی دی؟ اپسې په 2 منټه هم دی دا وایي نه ده کړی. ښه راځو خپل درس ته. در هغه چې به اوس راتېر سو اوس خالي نه دي کړي. مګر دا شی کوي اوس نه پوهېږم چې دا ستا کمپیوټر ولې دا کار نه دی کړی. کله چې دا رقم دی په اتومات ډول سره بند سي دی بیک اپ په 2 منټه کې اخلي. هغه ځای کې هغه نو بیک اپ فایل چې راغلی ورته موږ ته د یو فایل راخلاصېږي چې ډبل کلیک ورباندې ووهو هغه شی موږ ته دغه کوي. کومه ځای چې موږ اوس لري هغه شی راته جوړېږي. نو راوست خپل درس ته. څو شکلونه مې جوړ کړل. ښه موډیفای منیو کې موږ تاسو راغلو د چیمبرز باندې مو درس شروع کوئ. سلیکټ فرست لاین دلته موږ تاسو دا کمانډونه لرو دا بیا د خیره وایو. راځو اول شی پولي لاین دی. د پولي لاین په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې یو پولي لاین انتخاب کړو. نو موږ دا ټوله پولي لاینونه موږ دغه کړي وو. په پولي لاین کې ته چې راسو بیا موږ تاسو دغه درې داخلي کمانډونه لرو. یو ډسټنس دی، انګل دی او میتود دی. په میتود کې خپله بېرته دغه ډسټنس او انګل شته چې کوم یو غواړې ته مخته ولاړ سې. دا کته چې دا رقم راځي دا ته په زاویه باندې غواړې که په فاصله باندې غواړې دا شی موږ تاسو پر کوو. مثلا زه راځم په ډسټنس باندې غواړم. نو راځو پولي لاین انتخابوو. ښه راځو ډسټنس ته به راسئ. وایي به دا فاصلې ورته ورکړو. زه راځم د 2 په اندازه سره دا یوه خوا مې راته کته کړه، د 5 په اندازه دا بله خوا راته کته کړه. نو صحیح دي. اوس که چیرې دا کته وګورو دا کتې یو د بل سره توپیر لري نه. دا یوه ته موږ تاسو 2 ورکړی او بل ته مو 5 ورکړی او دا په دې ډول سره موږ تاسو دغه راته کته کوي. نو راځو بیا دغه ته پولي لاین ته راځو. په پولي لاین باندې کار کوو. دغه شی موږ ته په دې ډول سره کته کوي. دا ځای ولې نه دی دغه شوی؟ پولي لاین ولې نه دی جوړ شوی؟ ښه راځو CHA دغه دی شارټکټ دی چیمبر. د هغه څخه وروسته پولي لاین که چیرې پولي لاین نه واخلو نو هر لاین به ته مینولي سلیکټوي بیا تا ته چشکي دی هغه کار درته مخته وړي. او که چیرې پولي لاین واخلې موږ تاسو کولی شو چې د پولي لاین څخه جوړ شوی شکل هغه چیمبر کړو. نو زه راځم په پولي لاین کلیک وهمه دی سلیکټومه. اوس موږ ته دلته ډسټنس ورته انتخاب کړی و نه دی په هغه فاصله باندې هغه کار موږ ته مخته اجرا کړي. که چیرې انګل ورته انتخاب کړو بیا زاویه ده. زه ورته هم په 0 درجې سره یو دغه کړه او په 45 درجې سره بل دغه کړه. صحیح شو. په 0 درجې سره د یوې خوا څخه دغه کړي، په 45 درجې څخه د بلې خوا باندې دغه شی چیمبر کړي. نو دا شکلونه ډېر کوچني دي، په دې خاطر یو څه داسې دغه راځي. راځو چیمبر پولي لاین ورته انتخابوو. پر دا شکل باندې داسې کلیک وهو. دلته اوس ډسټنس انتخاب یا 5 او 2 انتخاب دی. که چیرې انګل ته راسو نو دا به ورته 0 درجې کړو او دا بل به ورته 30 درجې کړو. دا وایي بیا دی موږ ته چش کړي په انګل باندې راته دغه کړي. پر انګل یې ودرو
دا کار بیا موږ ته د انګل مطابق مخ ته وړي. راځو دا خو پولي لاین و، په پولي لاین کې موږ ته ډسټنس او انګل درلودله نه، هغه دا انګل او دا ډسټنس هم په هغه ډول سره دی. که زه چېرې ډسټنس ورته انتخاب کړم دا به ورته 15 کړم او دا بل به ورته 10 کړم. دا شکل خو نو اوس دغه دی. ملټیپل خو نو که چېرې دا انتخاب کړو یو انتخابولی سو، که ملټیپل انتخاب کړو بیا موږ ته څو ځلې کولی سو چې انتخاب یې کړو. دا چې اوس موږ ته داسې یو شیپ نه لرو نو راوسې وایي به یو شیپ جوړ کړو، بیا به چیمبر نه وکړو باندې اپلای چیمبر ډسټنس ورته انتخابوو، یو 15 دی بل 10 دی. د هغه څخه وروسته پولي لاین انتخابوو، دا وارې ملټیپل انتخابوو. په ملټیپل په واسطه سره ته کولی سئ چې څو خطونه دا رقم دغه کړي. صحیح دی؟ دا د ملټیپل کار و. که چېرې ملټیپل کمانډ کې نه وای نو بیا دا دغه کېدی یو بیا مخ ته تللی. نو راځو یو بل ریکټینګل جوړوو، چیمبر پر دې باندې کلیک وکړو، پولي لاین ډسټنس انګل پر دې خو مو خبرې وکړلې. دلته په پولي لاین کې هم ډسټنس او انګل و، او که چېرې دلته دا ډسټنس او انګل اخلي هم دغه رقم کار کوي. د دې څخه وروسته ټریم دی، ټریم دی یو نور ټریم دی. دا خط چې دا رقم راکتېږي نه دی خو نو په خپل حال کې دی را ټریم سوی هم دی، دا خو اصلي دا رقم جوړ که نه، اوس دی داسې راکت سوی دی. اوس دی وایي ته که چېرې دا چیمبر کوې دا ځای ټریم سي که نه سي ټریم، دلته چې دا خط داسې دغه کېږي زه ورته نور ټریم کېږي نه. نو اوس چې زه راسم دا خط داسې دغه کړم، دا ځای چې کېږي راته پاتېږي. ښه د دې څخه وروسته بیا میتود دی. په میتود کې ته کولی سې چې انګل انتخاب یې کړه، دغه ورته انتخاب یې دا یو موږ د زاویې مطابق دغه کړي وو نه. صحیح سو. ډېر د استعمال ځای د پیلیټ کې بیا راډیس کارېږي. دلته د استعمال ځای په دې ډول سره دی که چېرې موږ داسې یو کور ولرو، مثلا داسې یو اطاق ولرو او دلته به داسې ووهو ځینې وخت دا دوه لاینونه نه یې سره رسېدلي نه. د دې دپاره موږ تاسو چیمبر کارولی سو، CHA ورته انتخابوئ، یو لاین راخلئ د بل لاین سره دغه کوئ، نو هغه ځای کې به بیا د ته ډسټنس او انګل دواړو ورته صفر کوئ تر څو پورې چې دی دغه سي. راځم ډسټنس زه صفر ورته وهم، دا هم صفر کوم. نو راځو دا بل شی ورته دغه کوو، زاویه به هم ورته واړو، زاویه هم ورته څو کړي دي. څنګه دی؟ یا اکسټینډ خو داسې دی یو خط تر بله خط دغه کې رسوي، ولې کار نه کوي. دی به زه یو وار ایکسپورټ کوم، چیمبر ډسټنس دا شان کوم ورته واړوله، ټریم first object, select to apply carnot and shift صحیح دی. شفت نیول ورسره غوښته ده، موږ ته شفت نه ورسره نیولی. که چېرې دا کمانډ ته راسو، چیمبر ورته وکېږو، اول لاین انتخاب کړو، دی وایي که چېرې دغه لاین ته غواړي چې دلته کارنر جوړ شي نو دلته موږ په کمانډ کې وایي شفت سره ونیسه، شفت سره نیسو کمانډ چې کېږي په دې ډول اپلای کېږي. خو بیا په پیلیټ کې چې دی اف یې شارټکټ دی، که چېرې هغه ورته یو لاین انتخابوو بل لاین انتخابوو، دا هم شفت غواړي، دا هم چې کېږي په دې ډول سره دغه کېږي. دلته بیا موږ ته راډیس نه درکړی. د چیمبر دغه داخلي کمانډونو استعمال طریقه په دې ډول سره صحیح شو. د پیلیټ څخه موږ تاسو کار اخیستی. چیمبر هم کولی شو، خو د چیمبر شارټکټ چې دی CHA ده، د پیلیټ ته ساده اف دی نه، اف انټر که یو وار یو لاین انتخابوئ بیا بل لاین به دا دی چې کېږي پیلیټ کېږي. ښه د دې څخه وروسته راځو موږ تاسو دغه ته پیلیټ ته راځو، څو دانې دغه به جوړ کړو،
شکلونه راځو په موډیفای منیو کې د دې څخه وروسته فلیټ چمبر چې داسې مستقیم خچه راوستي فلیټ چې دی هغه چش دی یو قوس ته ورته شکل جوړوي کمانډونه هم په هماغه ډول سره چې فولي لاین دی ټریم دی ملټیپل دی دلته یو شی چې اضافه دی هغه راډیس دی راډیس یا شعاع که چیرې موږ تاسو شعاع ورته انتخاب کوو اوس په شعاع څو ده 0 ده زه راځم دلته 15 په اندازه شعاع ورته انتخابوم کله چې زه دی کلیک کوم د 15 په اندازه ډېره کوچنۍ شعاع ده نو دی چې وکړي داسې یو دغه راځم راډیس دا به ورته 20 کړمه د دې څخه وروسته دغه ځای دننه کې ټریم نو راځم ټریم ته دلته ورته وایم چې ټریم کوه نو راځم دا لاین ورته انتخابوم دا لاین انتخابوم چې څه کېږي په دې ډول سره ټریم کېږي او بل شی چې ولته موږ پولي لاین درلودی چې هغه موږ تاسو ټوله پولي لاین انتخابوئ هغه هم څه کوئ ټریم کوئ مو که راډیس غواړئ چې ورته چینج کړئ راډیس یې ورته چینجولی شئ بیا دی چې کېږي په 45 درجې د خوا څخه د ټولو خوا څخه را ټریم کېږي فلیټ کېږي نو بل شی اف کو ورته انتخاب کو راډیس به 0 کو دا کمانډ چې پر هغه ځای باندې نه اپلای کېدی د هغه علت دا و چې دغه شی چې موږ جوړ کړی و دا پولي لاین کې و په لاین کې نه و موږ تاسو فلیټ چمبر چې دی په لاین کې ډېر ښه کار و موږ چې کله نقشه جوړوو هم یې په لاین کې جوړوو نه په هماغه ډول سره که چیرې موږ تاسو داسې لاینونه ولرو د دې څخه افسیټ واخلو په دې اندازه سره او د هغه به پسې کاپي کو دا به روټیټ وشي اوس راځو موږ تاسو فلیټ ورباندې کار زه غواړم دا لاین د جې لاین سره وصل شي نو راځم زه پر اف باندې کلیک وهم دا لاین کلیک کوم بیا راځم دا لاین کلیک کوم صحیح دی بیا راځم فلیټ غواړم چې دا لاین د جې لاین سره وصل شي په دې ډول سره دا کار نور شي دې جوړولی شم دا د فلیټ هغه اسانه طریقه او اسانه په نقشه کې موږ تاسو زیات کارو دغه استعمال ځای دا و فلیټ د دې څخه وروسته موږ تاسو بلینډ کرب لرو بلینډ کرب هم په دې ډول سره دی که چیرې دوه لاینونه ولرو راځو پر داسې ډېر د استعمال ځای نه لري پرده باندې کلیک وهم بیا راځو پرده باندې کلیک وهم داسې یو کرب ورباندې جوړوي نه او یا هم پرده کلیک وی په دغه خوا سره داسې یو کرب جوړوي ساده د استعمال ځای دی د دې څخه وروسته کله چې پر بلینډ کرب باندې کلیک وهو د یو داخلي کمانډ هم لري د کنټینیوټي په نامه سره دوه شان دي یو ټانجنټ دی یو سموت دی اوس دی پر ټانجنټ ولاړ دی که چیرې سموت ورته وکې کړو دی دغه کو داسې یو کرب جوړي چیرې بیا دی واخلو دغه سر ته یې دغه کو په هماغه ډول سره تقریبا یو ډول کار سره کوي دا د دغه کار و بل شی چې دی چې موږ تاسې ډېر استعمالوو او هم ورسره مخامخ کېږو هغه که چیرې موږ تاسو پلان خپل د یو ریکټینګل دغه کړي بیا ته غواړې چې دا لاین څپه وکړې را افسیټ یې کړې اوس که زه چیرې افسیټ واخلمه که زه چیرې په دغه اندازه افسیټ واخلم دی ټوله را افسیټ کېږي زه ټوله نه غواړم دا یو لاین غواړم افسیټ کړم نو د دې لپاره دی خو اوس په یوه ټوټه دی زه دی غواړم چې بېرته په ټوټو ټوټو یې کړم نو دا شکل انتخابوم موډیفای منیو دلته موږ تاسو ایکسپلود لکه شکل ته چې ګورو دی څه پکې په ټوټو ټوټو یې ویشي وینې دی بېرته ولاړې په لاین باندې تبدیل شو اوس ته کولی شې چې دا لاین څه په وکړې افسیټ یې کړې په دې ډول سره صحیح دی که غواړې دا بېرته په یوه دغه باندې راولې د باونډري په واسطه سره هم موږ تاسو ویلي وو چې دا کولی شو پیک پاینټ مو اخیستی دی بېرته چش کېږي په یوه لاین باندې اوړي کنټرول زیډ او بل د یو ځایوالي دغه چې د پی ایډیټ دی پی ای ډي چې کله کلیک ورباندې وهې دلته ملټیپل انتخابوو نو راځو دا ټوله داسې انتخابوو دلته جاین ورته وهو دا چش کېږي بېرته په یوه دغه باندې تبدیلېږي د لاین د ماتولو او بېرته یو ځای کولو طریقه چې د دغې طریقې دي نو دا زموږ تاسو موډیفای منیو وه چې خلاصه مو کړله سبا د خیره پر الکتریک پلان باندې کار وکړو که چیرې وخت و نو ویو منیو به را شروع کړو په هغه کې چې دا ځینې مهم کمانډونه دي دا به د خیره سره ووایو دغه نه بیا ځو الیویشن ته د خیره پسې درېږو په ویو منیو کې دغه څه کمانډونه چې دي کیمرا او اوربیټو دا شان دي دا د 3D کمانډونه دي زوم دا څه مهم کمانډونه دي دلته دا ځینې کمانډونه دي دا د خیره په کښې کې وایي ویژوال دی رینډر ډسپلې دا شان نو دا زموږ تاسو د نن درس بس دی فکر کوم